د پاکستان منافقت هر خبره پروژه او پر خپلو ګټو ولاړه ده. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلس چینل ته بخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان په ملي دفاعي پوهنتون کې ویلي اسلام آباد ټینګار کوي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل باید د افغانستان خپلمنځي خبرو له پرمختګ سره یو ځای وشي. هغه زیاته کړه د افغانستان سولې خبرو په پام کې نیولو سره نړیوال ځواکونه باید وتلی وای، خو داسې ونه شو او نړیوال ځواکونه د ژر تلو پرېکړه وکړه. پاکستان په دې وروستیو کې د امریکا له پامه غورځېدلی هیواد دی چې هڅې کوي په سیمه کې د سیاسي لوبو لپاره د امریکا او متحدینو توجه راجلب او یو ځل بیا په دوی اعتبار وشي، خو دغه اعتبار ښایي دا ځل یوازې انګلستان ته پاتې شي او د امریکا په ګډون نور هیوادونه د پاکستان دوه مخې پالیسي او سیاست ته نور د اعتبار په سترګه ونه ګوري.